عبدالله ته هم دا شعر ویلی و چې د ننګ ډک یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده به نو ستا یم د بنګال په جادوګرو پسې مزه. په آخره کې خو ته نه ویل چې ښه صحیح یاره لایو خو دې وجې نه کومه چې دا پیسې خلک عزت لګټي او لایو کې آیا عزت نشته دی. د عالمګیر او د پرنس عبدالله ورانه پسه ده چې د ژوند له سختو به راوځمه په خپلو مټو د انسانانو له احسانه مې د خدای وساتي. پرنس عبدالله څنګه سړی دی؟ پرنس عبدالله ډېر زبردست انسان دی، ډېر عجزه انسان دی او بالکل موږ ورسره میلاو شوي، زموږ په وړاندې اوس واړه یوزران هم میلاو شوي، مینه یې ورکړې ده. زبردست انسان دی او زه خو پول سپورټ کوم. کو چې کله هم ټیک ټاک ته راځي نو ځان به بې عزته کړې، چې کله عزتمند وي د ټیک ټاک لارې ته مه راځه. تاسو چې په کوم مقصد باندې ویډیو وکړه یو ټرینډ هم وچلو چې موږ به د عالمګیر او د پرنس عبدالله روغه راولو، هغه روغه چېرته لاړله؟ دا خلیل پټان دی او زموږ د اشنغر ډېر تکړه بچی دی. مطلب که راځئ ټیک ټاک ته نو په یو ښه کانټینټ راشئ، مطلب ښه اوسیز. ګوره ته په غلط هم مخکې کیدی شي خو چې په صحیح طریقه مخکې شي یو ځای کې به د قدر عزت او والله نور خو چانه نه یم خبر، خو به موږ خپل قدر عزت ګران دی ډېر. خو کاشف باید داسې خبره ده چې کرونا ویکسین خلکو نه یا عزت بوتلی دی. ویډیو وایرل کېدل په بې عزتۍ دی او که نه په هغه عزت باندې هم وایرل کېږي؟ یاره په عزت هم وایرل کېږي خو دا بې عزتي بل شان وایرل کوي. زین زون بیوټي کریم دی دا ځان له راوالی، سرسري هم ختموي، سترګو لاندې دا کوم تور داغونه وي دا هم ختموي او مړه بیخي به دې برابر کړي. دا به میلاویږي څنګه؟ دا په سکرین باندې به درته نمبر هم شو کېږي، آنلاین هم میلاویږي او مړه په هر میډیسن سټور نه په هر ځای کې میلاویږي. او ډیلیوري آنلاین کوي؟ آنلاین ډیلیوري هم کوي، تا ته به میلاویږي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو زموږ پروګرامونه ګورئ چې کله دغه شان د کریمینل کیسونه په تاڼه تحصیل کې ولاړ یو او کله تاسو ته چې کوم دی د کلي چمګاونو د خپل ولس د ځوانانو دغه ټیلنټ او دغه کاوش مخې ته ږدو، نو په دغه لړۍ کې نن یوه بله کړۍ مو د خلیل پټان خوا له راوړې ده. زموږ په اشنغر باندې ډېر تکړه ځوان دی چې د خپلې پښتو دپاره او د خپل ملک او د خپلې صوبې دپاره ډېر زیات کار دی. د ده په شخصیت باندې که ډېرې خبرې وشي نو هغه کمې دي. زه وایم چې دغه شان دي ځوانان دي نور هم راوټوکېږي په دغه نوي کول کې چې څنګه خلیل پټان دی، ولې چې د پښتو دپاره ډېر کار او زیار کوي. نو په دغه لړۍ باندې نن د ده سره خبرې کوو، دغه باس درته مخې ته ږدو چې زموږ دغه کوم کاوش دی او کومه سلسله جاري ده. نو په دغه کې چې کوم دی نن موږ سره میلمه شوی دی خلیل پټان چې دوی راوړي پښتو کنټینټ او په هغه پښتو کنټینټ کې بیا د پښتو شعرونه د پښتو د ژبې کار کوي. نو په لایو باندې د عبدالله پرنس عبدالله سره او داسې د عالمګیر په حقله باندې او دغه ټیک ټاک په لایو باندې د دوی په ژوند باندې به یو څو خبرې کوو. نو هیله لرم چې دغه ویډیو به تر پای وګورئ، زموږ سره اوسئ، زموږ سره اخرې پورې پاتې شئ. خلیل پټان یو جهان مننه د وخت راکولو، ډېر مینه او احترام درته کوم. ټولو مینوالو ته سپیشل سلامونه او د کاشف بای یو جهان مننه چې موږ له خپل قیمتي ټیم راکو. خوشحاله و آباد اوسئ. شکریه. خلیل دا راته ووایه چې ټیک ټاک کوئ، د کوم وخت نه مو شروع وکړله؟ اوس په ټیک ټاک کې څونه لایک او فالوور دي؟ ټیک ټاک هم پریش اکاونټ چې کوم په 2022 کې سٹارټ واخیستو، هغې نه مخکې مو خو هغه خوا دې خوا اکاونټونه بس بین شو څه شو او اوس فلحال زموږ 2 لاک فالوور دي څه کم او 12.1 میلیون لایک دي. زموږ د ټولو مینه د موږ سره موږ له سپورټ راکوي، د ټولو یو جهان مننه. ټیک ټاک ته ولې رالی؟ وجه څه وه؟ یاره ټیک ټاک سره خو ماشومتوب نشه وکړو، په پیدو به هم نو خلکو ویډیوګانې به هم کتې، موږ ویل چې یاره مطلب شروع یې کړو، څه ناسه پوه شو بس ټیک ټاک ته رالو. او جی خلیل پټان چې څنګه په ټیک ټاک کې عجزه خوی کوي نو دغه شان په ظاهره هم دی که نه؟ په ټیک ټاک کې یو شانتي دی او په هغې بیکګراونډ کې بدل دی. قربان دا خو ټولو مینوالو ته پته ده چې موږ سره میلاو شي الحمدلله. څنګه چې په ټیک ټاک کې مغه شان ښکارو، کوم کسان چې په ټیک ټاک کې یاره ځان شو کوي هغه شان نه وي، خو الحمدلله موږ هغه شانته کې څنګه چې په ټیک ټاک کې په ریل کې هم دغه شان خلکو سره میلاویږو، څه مسله نشته. ستاسو د دنیا کم خلک چې دي که نه نو مینې واله خلک دی او که نه ډېر منافقان پکې شته دی، شاګران نه خوشحاله که نه؟ یاره ډېر پکې چې ډېره مینه هم سړي له ورکوي، بعضې پکې داسې راشي چې یاره مطلب که نه هغوی خپل هم بې عزته یي، خیال دی نو بل له به چې یو سړی بې عزته هغه به بل له څه عزت ورکړي. نو کوم چې عزت کوي الله دې قدر وکړي او ډېره مننه. د ټیک ټاک لایو نه کوئ تاسو،
که ماته مخې ته نه وي راغلي که څه وجه ده ټیک ټاک ته په کم په لایو ته په کم نظر ګورئ یاره لایو خو دې وجې نه کومه چې دا پیسې خلک عزت لګټي او لایو کې آیا عزت نشته دی که ته ګورې کنځلي دي هغه دي دغه دي اوس که ته یو لایو ته ناست دي مثال په طور که نه زموږ چې کوم کانټینټ دی موږ دا یوز کوو مطلب بوټري موږ ته څوک نه کیني کینی به هم ولې نه ډېر خلک شته خو مطلب هغوی داسې کنځلې به کوي کې ورا دې بدې به وایي ځان سره به جینکۍ کینې نو تا ته به خلک هم ناست یو ګیفټینګ به هم درته کېږي په خپل رشته دارو کې هم خپل خپلوان سپورټ کوي که نه خپې وهي یاره خپل خپلوان هم سپورټ کوي ولې هم نه سپورټ کوي ها بالکل هم سپورټ کوي دا راته ووایي چې تاسو د پرنس او عبدالله ملاقات له تللي وئ د پینډۍ ته تللي وئ که نه تقریبا زما په خیال باندې ما یو ویډیو ستاسو مخې ته راغلی وه پرنس عبدالله څنګه سړی دی پرنس عبدالله ډېر زبردست انسان دی ډېر عجزه انسان دی او بالکل موږ ورسره میلاو شوي زموږ په وړاندې اوس واړه یوزران هم میلاو شوي مینه یې ورکړې ده زبردست انسان دی او زه خو پول سپورټ کوم تاسو چې په کوم مقصد باندې ویډیو وکړه یو ټرینډ هم وچلو چې موږ به د عالمګیر او د پرنس عبدالله روغه راولو هغه روغه چېرته لاړله مونږ چې دغه خبره وکړه زه پسې لاړم په پرنس عبدالله پسې مونږ چې ځي ته ورسېدو عالمګیر سم رابطه نه وی شوې عبدالله سره وشوه مونږ چې کېناستو په دغه عقله باندې عبدالله مورکۍ بیماره ده اوس هم بیماره ده په دې ټاپک ورسره مونږ خبرې ځکه ونه کړې چې هغه ته خپلې مسلې ډېرې وي څه چې لاړئ دونه تاسو هغه سره کېناستئ او خبرې اترې به مو شوي د عالمګیر او د پرنس عبدالله ورانه پسه ده یاره پرنس او عالمګیر چې کومه ورانه ده دومره مسله نه ده دوی منځ کې شیطانان دي هغوی وران کړي دي ټیک ده که نه دا نه دي چې دوی په خپله وران شوي دي یو او بل پکې ګوتې وي او دوی وران کړي ده دوی داسې ملګرتیا وه زه ماشوم ما به نه پېژندل چې دا رونه دي او که ملګري دي زه پې بالکل مین وم خو دا کم کسان چې په منځ کې دي هغه ښکاره دي پوه شوې نو هغوی وران کړي ده اصل کې سمه ده نو څه وایي چې دغه ټیک ټاکران دوه چې کوم په وران شوي دي پښتانه دي نو آیا دوی به په خپل منځ کې روغ شي که نه ستاسو کاوش هم دغه شانتې په دې ځای پورې وو بس ویډیو وشوه لایک پیدا شول او د هغې نه پس به خپل کار کوي یاره انشاءالله چې ما عبدالله سره رابطه کېږي په دې ټاپک اوس زه کله کله خبر هم کوم عبدالله ماته ویل چې زما مسلې ختمې شي ستا زوی ته به درځم او انشاءالله چې ختمه نه ده روغه به لکه خیر زه کوم خو که زموږ خبرې ته غوږ کېښودو نو انشاءالله روغه وله مونږ کوو یوازې کانټینټ چلول نو ما په دې غرض ویډیو کړې وه چې مطلب زه دې پې مخکې لاړ شم یا دې پې لایک واخلم ما داسې کړې وه چې یاره دوی روغ شي زه به پې خوشحاله یم او زه پې یقینا اوس هم خفه یم چې دوی خپل منځ کې وران دي شعرونه پیوټرۍ طرف ته به راشو شعرونه خپل وی خپل لیکي خپله شاعري کې که نه پردي شعرونه چې د چا د کوم خوښ شي هغه وی یاره کمتر پکې خپل هم وي او چې د چا مې خوښ شي هغه ویم هم صحیح زمونږ د کتونکو دپاره هغه پیوټري هغه شعرونه چې ستاسو په ټیک ټاک کې کومې په ټرینډ باندې او ستاسو یو ټرینډ چلولي هغه یو شعر چې کوم تاسو هغه مشر ته ویلي که نه هغه شعر کتونکو ته ډالۍ کړئ شعر څه داسې و په هغه انداز یې ووایه ښه په هوش او جوش باندې ووایه چې د ژوند له سختو به راوځمه په خپلو مټو د انسانانو له احسانه مې د خدای وساتي دې سره چې کوم دی تاسو ته داسې شعرونه وي چې هغه یاد دي اوس ریسنټلی ستاسو کوم شعرونه ویلي وو چې تقریبا هغه عبدالله ته هم ویلي که چا ته هم ویلي هغې هم څه ټرینډ چلولي وو که نه بالکل عبدالله ته هم دا شعر ویلی و چې د ننګ ډک یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده و نو ستایم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او په اخره کې خو ته نه ویل چې ښه صحیح قدرمنو کتونکو دا خلیل پټان دی او زموږ د اشنغر ډېر تکړه بچی دی زه یې ګورم په دې انقلابي جرګو مرکو کې هم کینی او ډېر پوهه به ترلاسه کړي د وخت سره چې د دې خلکو په دې خلکو باندې لاس وي د دې ګټورو خلکو نو زه وایم چې زموږ په اشنغر کې ډېر نوموړي خلک دي ډېر تکړه خلک دي داسې ډېر خلک چې کوم دی دلته زیږېدلي دي نو د هغې په وینه کې دا بوخت دی نو موږ هم غواړو چې د دنه یو تکړه یو ښه سړی یو د دې قام دپاره څه وده وکړي د نوي ماشومانو د نوو یوزرانو له داسې یو کنټینټ راوړي چې هغوی خیال هغه طرف ته بدل کړي خلیل اخري پوښتنه کومه زموږ دا ماشومان چې کوم دی ډېر غلط طرف ته روان دي صرف په دې کې دي چې په شهرت پسې ګرځي عزت پسې نه ګرځي ټیک ټاک لایو به لکه مطلب ستا اوس زه وایم چې تاسو څومره په میلیونو لایک دي تا چېرته ټیک ټاک کې لایو نه راغلی ولې چې ټیک ټاک سره اکاونټ هم ښه کېږي لایو سره ټیک ټاک لایو چې کله سړی کوي نو د هغې اکاونټ هغه شانتې ویډیو گروتینګ کوي که نه نو زه وایم چې تاسو دغې ته شا کړې ده څنګه سوچ چې ستاسو دی دغه شان سوچ دی هر سړی ولري خو زه وایم چې د نوو وړو یوزرانو ته به څه وایې ورور مې دا خو ډېر خراب طرف ته روان دي هغوی ته زه دا وایم چې یاره مطلب که راځئ ټیک ټاک ته نو په یو ښه کانټینټ راشئ
مطلب خو اوسیز ګوره ته په غلطو مخکې کېدی شي خو چې په صحیح طریقه مخکې شي یو ځای کې به د قدر عزت او والله نور خو چانه نه یم خبر خو په موږ خپل قدر عزت ګران دی ډېر زیات د بل عمره باندې ګران دی خپل عمره باندې ګران دی. پښتانه چېرته لاړل دا د ټیک ټاک لا یو غرق او تباه کړل تاسو څه وایي هغې خلکو ته چې کوم خلک دغه ټیک ټاک کې ښه یوزران لکه زه به ویم پرنس عبدالله دی جنکو څه داسې نازیبه خبرې کوي علمګیر دی داسې نور زه څه منشن کول نه غواړم خو داسې خلک دي چې هغوی راځي او هغې ته دغه ناصر ډېر زیات پښتنو ته ډېر نو کاشف باید داسې خبره ده چې کرونا ویکسین خلکو نه یا عزت بوتلی دی ټیک ده که نه لا یو تناستي لس شلو روپو دپاره چې کوم دی هر څه کوي تا ته هم پته ده او ما ته هم پته لا یو کې ځي خلک ورته خور هم یادوي دا بل ته مور یادوي دغه کیسې قطاري دي او روانې دي لس شلو روپو دپاره خپل یا عزت ته نه ګوري دغه مسلې ویډیو وایرل کېدل په بېعزتۍ دی او که نه په هغه عزت باندې هم وایرل کېږي یاره په عزت هم وایرل کېږي خو دا بېعزتي بل شان وایرل کوي او دا بېعزتي چې پکې وکړي دا بل شان وایرل کوي موږ دا د کم وخت نه مطلب درې څلور کاله خواري وکړه 2 لک فالوور هم راوستل که نه ښه په دغه طریقه باندې که دا موږ چېرته مثال به طور کنځلې کولې یو بل پسې دا به اوس میلیون کې وي دا مسلې خو پکې شته. په دې ځای به یې ختمه کړو قدرمنو کتونکو چې کله هم ټیک ټاک ته راځي نو ځان به بېعزته کړې چې کله عزتمن وي د ټیک ټاک لارې ته مه راځه په دغه خیله په دغه تمه چې روغ جوړ او خوشحاله به وي د صحت په کالو به وي په آخره کې ما او خلیل پټان د راکړي اجازت د لوی الله په امان.